پر افغانستان داسې حالت راغلی دی، یو یرغل ختمیږي بل یرغل راځي، یو ختمیږي بل راځي. دا مکتب و پوهنتون و لیسا چې د کم مقصد دپاره جوړ وه چې د افغانستان په بچانو کې انجینران پیدا شي، ډاکټران پیدا شي، د ولس هوسایي په راسي. د دغه مقصد دپاره متاسفانه دا لیسا و پوهنتون و مکتب په 40 کاله جریان کې استعمال نشو. خلکو په خپل شخصي اهدافو کې هر څوک چې د افغانستان واکمن جوړ شوی دی هغه دغه د افغانستان بچان د دوی حقوق یې ضایع کړي دي. هغه امانت چې الله پاک د دوی په غاړه کې وراشولی و هغه امانت یې پر بله خوا بیولی دي. دغه د افغانستان بچان یې تباه کړي دي، پر یو خوا او پر بله خوا بیولي. بعضې ته د خلق دیموکراتیک فکر ورکړی دی، چاته د دیموکراټانو فکر ورکړی دی. هغه د افغانستان د ولس چې کوم عنعنه و غرور و حریت و ازادي و استقلال دی، دا فکر د دې خلکو د دې شاګردانو یې داسې جوړ کړی و چې بیا د پردیو دپاره په کار لوېدلي دي. او په دغه جریاناتو کې په لکونو انسانان د افغانستان بچان چې د مکتب و پوهنتون و لیسې څخه به فارغه کېدل متاسفانه په هغه لار کې مستعمل شوي دي چې هغه د افغانستان د تباهي لار وه. په کار خدا وه چې دې خلکو افغانستان جوړ کړی وای، افغانستان د ترقۍ فکر یې کړی وای، افغانستان یې د دنیا سره سیال کړی وای. خو مشکل دا راپېښ شو چې هغه نظامونو دغه بچان پر بله لار باندې بوتل.